د شاسوار رسنیو سره تازه خبرې. هغه وایي چې کله مې میرمن د اولاد مریضه وه په هسپتال کې هم چا پرې نه ښودم ځکه چې ما سره پیسې نه وي. دا چې نورې څه ویلي دي دا ټول معلومات په همدې ویډیو کې وګورئ. سلام او مینه دوستانو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ یئ. دوستانو تاسو ته به معلومه وي چې شاسوار څه موده وړاندې اعلان کړی چې زه بیرته سندرو ته راځم، خو د ډېرو تنقیدونو نه وروسته هغه بیا وویل چې زما مقصد سندرې نه دي او زه غواړم چې د قوالۍ او د نعتونو اړخ ته راشم، ځکه هغه وایي چې زه به دنیوي کارونه هم کوم او دینی کارونه به هم کوم. خو اوس یې په خپله یو تازه مرکه کې ویلي دي چې کله زما ښځه د اولاد بیماره وه او ما هسپتال ته یوړله نو هلته یې زما نه 100,000 روپۍ په ایمرجنسي کې د مریض د داخلولو لپاره وغوښتې چې هغه پیسې ما سره نه وي. هغوی ته ما سوال زاری وکړله چې د خدای لپاره ما ته لږ صبر وکړئ، تاسو زما مریض یعنی زما میرمن اوس په هسپتال کې داخله کړئ او زما د شناختي کارت هم ځان سره کېږدئ، زه به تاسو ته زر تر زره پیسې راورسوم. خو هغوی ما ته دا خبره وکړله چې شاسواره شهرت په خپل ځای، خو دلته په هسپتال کې پیسې چلیږي او ته چې تر څو پورې پیسې رانوړې تر هغې پورې ستا مریض نه داخلیږي. هغه په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې ما ته پته ده چې هغه پیسې ما څومره په مشکله باندې پیدا کړي دي او هغه پیسې اوس هم په ما باندې قرض دي او اوس هم ما ته هغه کسان رنګونه کوي چې خپلې پیسې رانه واپس غواړي. هغه په خپلو خبرو کې د شاهنشاه باچا نوم هم واخیستو چې د پښتو په پخوانیو سندرغاړو کې وتلی سندرغاړی و او اشارتن یې نور سندرغاړي هم یاد کړل چې که تاسو هغوی یادوئ نو هغوی خپله زندګي تېره کړې ده او هغوی د ژوند په اخري وختونو کې د اسلام اړخ ته مخه کړې ده او تبلیغ یې شروع کړی دی. هغه په همدې اړه باندې د لیاقت میجر نوم هم واخیستو، خو بیا یې وویل چې زه خو یوازې یم، زما پلار هم مړ دی چې هغه یو وکیل و، مور مې هم را په غاړه ده، بچي مې هم دي، نو زه غواړم چې خپله کورنۍ وساتم او د دې لپاره زه د دین کار سره سره غواړم دنیوي کارونه هم وکړم. هغه دا خبرې په ډاګه نه کړې چې د هغه د دنیوي کارونو نه مطلب څه دی، آیا هغه سندرو اړخ ته راځي یا خپل څه کاروبار شروع کوي. خو هغه دا هم وویل چې ما ډېر زیات کوشش کړی چې څه کاروبار شروع کړم خو هېڅ راته هم مخه نه ده راکړې. هغه وایي ما سره چې چا کومې پیسې منلي دي هغه پیسې دې راوړي چې موږ یې په یتیمخانه کې ورکو او د یو مدرسې افتتاح هم کوو. هغه وایي چې زما خپله خوښه نه ده چې زه ډمتوب وکړم، دا خلک دې ما ته کاروبار جوړ کړي او کومې وعدې چې کړي دي هغه دې سر ته ورسوي. زه به د ریونډ یعنې د لاهور د تبلیغي مرکز نه هم بهر راونوځم او ټول عمر به د تبلیغ په خدمت کې تیر کړم. هغه بیا هم په خپلو خبرو کې وویل چې په ما باندې اختر راغلی دی، روژه راغلی ده، نورو خوشحالیانې را باندې راغلي دي، خو زما بچي په شلېدلو جامو کې او دا زما لپاره ډېره دردونکې لمحه وه. دوستانو تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې هغه د سندرو اړخ ته راځي یا بل څه کار شروع کوي. قدرمنو دوستانو دا خبر تر همدې ځایه و، مهرباني وکړئ دا ویډیو در سره لایک کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ چې په آینده کې د هر قسم راتلونکي ویډیو خبر تاسو ته درکړل شي. ډېره مننه.